ما باندې دا شعر به توجه غواړي ما باندې د مور کمال صاحب ما باندې د مور تراخې خبرې هم خوږې لګي ما باندې د مور تراخې خبرې هم خوږې لګي او څومره دعاګانې بې پټې په خیرو کې وي ما باندې د مور تراخې خبرې هم خوږې لګي څومره دعاګانې بې پټې په خیرو کې وي او چا چې د ملت د هوریت شمع روښانه کړه چا چې د ملت د هوریت شمع روښانه کړه تل به ډیوې بلې د هغو په ادیرو کې وي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. زه د مروت ادبي جرګې یوټیوب چینل قربان اجیب الله انجم تاسو سره مخاطب یم او نن راغلی د کوهاټ ضلع لاشۍ سیمې ته ما سره د خپل مروت ادبي جرګې صدر انور خان انور صاحب اکرم خان صوفي صاحب او پروفیسر کمال الدین صاحب هم موجود دي او موږ همیشه دپاره دا کوشش کړی چې سامعینو ته او معیاري شاعران مخامخ کو او د عربي تنده یې پې ماته کو. نو نن در سره یو داسې شاعر مخامخ کوم چې هغه د ادب په میدان چې د هیڅ قسمه تعارف محتاج نه ده چې نامه د هغه سعادت سحر صاحب ده د لاشۍ اوسیدونکی ده ادیب ژباړن محقق نقاد او د ډیرو کتابونو مالک هم ده. نو د سعادت سحر صاحب په لور راځو چې هغه تاسو سره خپل کلام شریک کی. ملګرو د ما انجم صاحب د کلام اورولو موقع هم راکړه ډېره ډېره مننه خو د هغې نه مخکې زه به دا مننه وکړم چې دی د مروتو ادبي جرګې په نوم د لاچۍ ته نن راغللو. ملګرو دا د مروتو ادبي جرګې د یوټیوب چینل تاسو یې هم سبسکرایب کړئ دې نه به تاسو ډېر ښه کلامونه د شاعرانو د تعارف به اورئ. او ملګرو لکه څنګه تاسو ته پته ده چې مروت هسې هم ډېر لوی ښه شاعران یې پیدا کړي دي ملګرو. دی چې ما ته لاچۍ ته راغلي وو د مروتو ادبي جرګه ملګرو دا د نن ما سره مخامخ ناسته انور خان مروت بیګو خیل صاحب او دی روح روانې هم دي او دا ټولنه چلی ملګرو. زه چې کله د سعید رهبر صاحب ته وګورم او چې کله د انور بیګو خیل صاحب ته وګورم نو زه یم چې دا دوه روحونه دي دا پته پکې نه لګي چې حمزه دی پکې کوم یو ده خو یو یې په جنوب کې پیدا کړی ده او یو یې دغه ده په مولاشۍ کې په شمال خو نه ده خو بهرحال د مروتو لحاظ سره په شمال کې ده. نو ملګرو خبره مو دی پښتو د مروتو د پښتو د ادبي جرګې کوله چې یقین وکړي چې د ما خپل خیال دا ده چې نن سبا دی څومره د پښتو ادبي خدمت کوي زه نه ګورم چې بله پښتو ادبي ټولنه دومره خدمت کوي او دغه نتیجه دا د ملګرو چې چېرته اورې چېرته ګورې نه یایي چې د مروتو ادبي جرګې شاعرانو ته ایوارډ میلاو شو. نو داسې ملګرو اوس هم تاسو ته پته وي چې درې کتابونه چې دي د هغو باندې د دی مخکتنه روانه ده او اوس په مخیل اسلام آباد کې یو پروګرام شوی و او داسې مشال ریډیو باندې یو پروګرام و ملګرو چې کتومه بو چې د مروتو ادبي جرګې فلاني ته ایوارډ میلاو شو چې تاسو کوم خدمت کوئ الله پاک دې همدغسې ګړندی ساته او الله پاک دې همدغسې قدرمن عزتمن ساته. او زه ډېر خوشحال یم چې نن تاسو لاچۍ ته راغلي یئ او دا یقین وکئ چې دا مو دپاره د عزت خبره ده چې د تاسو غوندې درانه میلمانه هغه لاچۍ کې نن ناست دي او موږ ورسره دغه پروګرام کوو. نو ملګرو انجم صاحب یایي چې څه کلام واوروه خو زر سات خو دغه یو کلام درته اورم ملګرو. غزل مطلع ده رهبر صاحب خټک صاحب په خیر راغی ملګرو. په دې منځ کې د مو د کوهاټ د انفارمیشن ډایرکټر سرور خټک صاحب هم راورسېدو. زه ورته هرکلی کوم الله پاک یې خوشحال لره.
ملګرو د کلام د تورم خټک صاحب لال کله خړیږي مدام پروت که په ایرو کې وي او ګل کله پټیږي غوړېدلی که میرو کې وي او ټول به بختور شي ستا د مینې یو نظر سره ټول به بختور شي ستا د مینې یو نظر سره څو کزیږېدلي له ازله په سپېرو کې وي څو کزیږېدلي له ازله په سپېرو کې وي او څومره فطرتي حسن چې خور په پښتنو کې دی څومره فطرتي حسن چې خور په پښتنو کې دی او دومره ښکلا خدای ګو که د کهف په خاپیرو کې وي دومره ښکلا خدای ګو که د کهف په خاپیرو کې وي او هغه ښه بلد وي د غمونو د چپو سره څوک چې میشته شوي د الفت په جزیرو کې وي او شاید چې ما باندې دا شعر به توجه غواړي ما باندې د مور کمال صاحب ما باندې د مور تراخې خبرې هم خوږې لګي ما باندې د مور تراخې خبرې هم خوږې لګي او څومره دعاګانې بې پټې په خیرو کې وي ما باندې د مور تراخې خبرې هم خوږې لګي څومره دعاګانې بې پټې په خیرو کې وي او چا چې د ملت د هوریت شمع روښانه کړه چا چې د ملت د هوریت شمع روښانه کا تل به ډیوې بلې د هغو په ادیرو کې وي چا چې د ملت د هوریت شمع روښانه کا تل به ډیوې بلې د هغو په ادیرو کې وي او هغو ته د سپین سحر خبرې هډو مه کوئ هغو ته د سپین سحر خبرې هډو مه کوه ژوند د چا چې تل د خاپیرک غوندې تیارو کې وي ژوند د چا چې تل د خاپیرک هغو ته د سپین سحر خبرې هډو مه کوئ ژوند د چا چې تل د خاپیرک غوندې تیارو کې وي